سلامونه، وخت مو په خیر. درنو اوریدونکو، له تېرې څه مودې راهیسې په کابل ښار کې د ځینې زړو لارښودو لوحو د ژبې موضوع په یوه ګرمه موضوع بدله شوې ده. دا چې د ژبپوهنې او یا کلتور له اړخه دا اقدام څه ډول دی، پر همدې موضوع او دې ته ورته ځینو نورو مسایلو د پوهنتون استاد ګلرحمان رحماني را سره خبرې کړې دي. سلام رحماني صاحب، وخت مو په خیر. خوشحاله یم چې د پوهاوي په دې پادکاسټ کې را سره ګډون لرئ. ډېره مننه. رحماني صاحب، په پیل کې که راته ووایاست چې په پښتو شعر کې د کلي او ښار ترمنځ د واټن او ارزښتونو جګړه اوس هم شته که نرمه شوې ده؟ ډیره مننه صالح صاحب. زه هم په خپل وار د پوهاوي ټولو درنو مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم او خوشحاله یم چې له تاسو سره پر یوه مهمه موضوع خبرې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، رښتیا هم په پښتو شعر کې له ډېر پخوا نه د کلي او ښار ترمنځ یو ډول جګړه روانه ده او کلي ته د سپېڅلتیا او تقدس، د مینې، امن او خوښیو د یوه پاک ټاټوبي په سترګه کتل کیږي او ښار ته تر ډیره د یوې دغسې جغرافیې په سترګه کتل کیږي چې ګنې دغه یاد شوي ارزښتونه یا د کلي ځانګړنې پکې ځان ورکوي. یا تر ډیره پورې د کلي خلک ثابت په خبره ولاړ رښتینی خلک دي او په ښار کې بیا تر ډیره پورې اشخاص دغه ارزښتونه یا ځانګړنې نشي پاللی، چې لامل یې هم ښایي هلته مختلط ژوند، بوختیا، ستړیا، منډې ترړې د مختلفو سیمو، مختلفو ژبو او د بېلابېلو فرهنګي ځانګړنو خلک سره راټولیږي او بیا هغه خپل منطقوي یا کلیوال هویت ته لاس ورکوي. کلیوال او کلی ورنه هېرېږي. نو په دې اساس باندې په پښتو شعر کې د پخوا نه ځینې دغسې ځانګړنې وې چې ښاري کېدل یا ښار ته راتګ د کلیوال لپاره د ورکېدو په معنا و، چې په دې برخه کې کیسې او شعرونه او ګڼ نور دغسې موضوعات شته چې بحث ورباندې کېدی شي. حتی تر سینما پورې هم د موضوع لار پیدا کړې وه. شاید په نورو ټولنو کې هم موجود وي، ولې په افغانستان کې خصوصا په پښتني فرهنګ او سیمو کې دا موضوع ډیره مطرح وه، چې په دې برخه کې کېدی شي موږ د کونډې زوی سریال ته هم اشاره وکړو چې د دغه سریال لیکونکو هم ښایي همدغه ځانګړنه د خپل سریال د هغه بارز او مهم ټکي په توګه یاد کړی وي. خو البته په اوس زمانه کې دا چې د کلو او ښارونو ترمنځ فاصله لنډه شوې ده، ډېر دغسې کلي دي چې د ښار محیط ورباندې حاکم دی. تر ښار نه د ښار په څېر پرمختګونه لري، برقونه لري، ژوند لري او خلک یې ټمبل شوي دي. د ښار په څېر حتی د نانوایي نه ډوډۍ اخلي، د برقونو سیستم، حتی ټلویزیون، ریسیور او د ډیش نه استفاده کوي. نو هغه تفاوت پکې تر ډیره ورک شوی دی. یا خو دغه لارې هم دغسې شوي چې تګ راتګ پکې زیات دی، یعنې یو مصرفي ژوند دی. د کلي ژوند هم له تولیدي ژوند نه راوتلی. نو په دې اساس په شعر کې هم تر ډیره پورې خصوصا د کلیوالو شاعرانو ترمنځ دغه مسایل ډیر اوس په شعر کې زه نه وینم. زه فکر کوم چې دا واټنونه سره تر ډیره ورک شوي دي او په شعر کې دا شی نه معلومیږي. اما په ولسي شعر کې یا په ولسي ادبیاتو کې ممکن دا هم پاتې، ځکه هغه خپله سپېڅلتیا لري او موقتي بدلونونه ډیر بدلون پکې نشي راوستلی. نو تر ډیره پورې دا جګړه اوس په آرامۍ او پخلاینه بدله شوې ده، چې دا یو ښه ټکی دی. ځکه چې اکثره زه دغسې کسان پیژنم چې ښار ته دندې ته راځي اما بیرته کلي ته د شپې لپاره ځان رسوي. اکثره کلیوال ځوانان په ښار کې زده کړې کوي اما بیرته ځي. نو په دې لحاظ باندې
دغه د پخلاینې دایره پراخه شوې ده چې دوی پر فرهنګ او ژوند دود او دستور هم اغیزه کړې ده. رحماني صاحب، له ښاري پراختیا سره فرهنګ او ادرسونه هم بدلیږي، خو تاسو د بدلون پروسه څنګه ارزوئ؟ له شک پرته چې اوس مهال یا په دغه تیرو 12 لسیزو کې او بیا د نوي نظام سره په د 4-5 کلونو کې د ښاري پراختیا موضوع په چټکۍ سره روانه ده. حتی کلي هم خالی کیږي. په ښارونو کې د استوګنې ځایونه مخ په کمیدو دي. د دې ترڅنګ پخوا خو په ښارونو کې هم تر 2-3 منزلونو شاید د استوګنې لوړ کور نه پیدا کېده. امانن کابل ښار تر 25 او 10 منزلونو پورې استوګنیزې سیمې هم لري. د لیفټ او د منزلونو او د اپارتمانونو سیستم رامنځته شوی دی چې دا په فزیکي ډول د بدلون یوه پروسه ده. اما له دې سره له شک پرته چې په فرهنګ او پتو ادرسونو کې هم بدلون راغلی او دې ته د بدلون یوه پروسه ویلی شو. نو په دې اساس باندې نوي سیمې جوړیږي، نوي ځایونه جوړیږي. شاید په نږدې راتلونکي کې هوایي پلونه، میترو سیستمونه، څنګه چې پخوا په کابل ښار کې حتی تر برېښنایي بسونو پورې د تګ راتګ او ترانسپورت سیستمونه موجود و. همدغسې په ژوند کې هم دا بدلونونه راځي. له شک پرته چې له دې سره په ښاري فرهنګ کې هم بدلون راځي یا تر ډېره پورې نړۍ ته نږدې کیږي. همدغسې د ټکنالوژۍ او ساینسي پرمختګونو له اړخه هم بدلون راځي. نو له شک پرته چې په دې کې به فرهنګي اصطلاحات، ژبه او لکه څنګه چې تاسو ویل د ادرسونو نومونه او دا نور ټول راځي، پکې وضع کیږي به. نو خلک هم د تګ راتګ له اړخه او دندو او مسؤلیتونو له اړخه باید له دغه مسایلو سره آشنا شي. د بېلابېلو ادارو نمونه، د خصوصي او دولتي ادارو نمونه، د ځایونو نمونه او همدغسې د کاري پروسو له اړخه مثلا که یو څوک دلته راځي د پاسپورت لپاره، د تذکرې لپاره یا د نورو اسنادو د جوړولو لپاره، د ده سره اسناد هم موجود دي او دی د ځینو ادرسونو لپاره باید اسناد ولولي. ځینې مکتوبونه باید زده کړي چې د دې سره د سواد د کچې د لوړېدو اړتیا هم پکې شامله ده. نو له شک پرته چې فرهنګي بدلونونه هم پکې راځي، نوي ځایونه چې جوړیږي نوي نمونه اخلي او همدغسې لکه تاسو چې ویل د ادرسونو د زده کړې یا د موندلو لپاره لوحو ته مراجعه کوي چې وروسته کېدای شي په دې باندې هم بحث وکړو. ډېره مننه استاد. استاده، د سیمې او څلور لارو له ځینو نومونو سره د خلکو فرهنګ او خاطرې تړلې، آیا بدلون یې اسانه دی؟ په دې وروستیو کې که تاسو لیدلي رښتیا هم دا موضوع یو څه توده شوې ده. په کابل ښار کې ځینې دغسې سیمې دي یا دغسې څلور لارې دي چې له پخوا نه خپل طبعي نومونه درلودل. په همغه پخوانی بڼه او تصویر سره د خلکو په ذهن کې وو. ځینې دغسې عمومي نومونه دي چې خلکو ته ورپاتې وو. مثلا که موږ وایو چې چوک، سره د دې چې کابل ښار له چوکونو یا څلور لارو څخه ډک دی. اما که ته یو چاته وایي چې چوک ته ځم، خو دا پوهیږي چې دا یوازې همغه یو چوک، همغه یوه سیمه ده چې د پل خشتي جومات سره نږدې موقعیت لري. د کورنیو جګړو پر مهال، بیا راوروسته د ځینو واکمنیو پر مهال د ځینو سیمو، څلور لارو، واټونو نومونه متاسفانه چې په سیاسي ډول وپلورل شول. د دغسې اشخاصو نومونه ورباندې کېښودل شول چې د خلکو په ذهنونو، په خاطرو کې ښه نومونه نه درلودل او برعکس د خلکو په فرهنګ او خاطرو کې همغه پخواني نومونه تړلي وو. نو ځکه یې بدلون اسانه نه و او هغه د استاد شپون خبره چې دا نومونه هم اکثره د نیالګیو د پیوندونو په څیر دي، کله لګیږي او کله نه لګیږي، ولې د خلکو له خاطرو او یادونو سره په هغه پخوانی بڼه لګېدلي وو. نو که هر څو رسمي هم شول، ولې د خلکو په فرهنګ او په ژبو کې همغه پخوانی نوم وو. سره د دې چې په کابل کې میرویس میدان د کوټه سنګي هغه رسمي نوم دی
اما شاید ډیر هغه کسان چې په دغه سیمه کې اوسېږي هم کله هم ګوته سنګي ته میرویس میدان ونه وایي. همدغسې په نورو څلور لارو کې هم که تاسو راواخلئ او ډېرې دغسې څلور لارې دي چې د سیاسي اشخاصو، قمندانانو یا پخوانیو زورواکو په نامه نومول شوې وي. حتی د وخت مشرانو هم تر هوایي ډګرونو پورې، تر پوهنتونونو پورې ډېر څه په خپلو نومونو نومولي وو، ولې د خلکو خاطرو یادونو جذب نشو کړی چې له نیکه مرغه په دې وروستیو کې هم دغه سیاسي نفوذ ورنه لرې شو او بیرته ګڼو سیمو څلور لارو واټونو ته پخواني نومونه ورستانه شول. حتی د افغانستان په ځینو ښارونو کې خو د اشخاصو مجسمې هم جوړې شوې وې تر څو دا نومونه ګرو شي، د هغوی په نامه ونومول شي. دلته معمول دا ده که چېرته له سره څوک یو ځای جوړوي، په خپل نامه یې ونوموي، نو کیدای شي دا په ټولنه او فرهنګ کې جذب شي. اما دا چې جوړ کړی بل چایي او په خپل نامه یې کوي، لوحه ور باندې راځړوي، بیا که ټول چوک، ټوله لاره او ټول ځایونه د همغه نومونه او لوحو څخه هم ډک شي، فکر نه کوم چې د خلکو خاطرو او اسنادو ته د لار پیدا کړی شي او د فرهنګ برخه دې وګرځي. نو ځکه دې مسئلې ته ډیره پاملرنه ضرور ده. مننه رحماني صاحب. یوه بله مهمه هغه ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د زړو او نورو لارښودو لوحو د ژبې موضوع هم د بحث پر موضوع بدله شوې ده. ستاسو په نظر په دې برخه کې کوم ټکي مهم دي؟ له نیکه مرغه چې په کابل ښار کې په دې وروستیو کې د بیا رغونې ګڼ کارونه روان دي او کابل ښاروالي په دې وروستیو کې د لوحو د سیستمونو د لګولو او د ادرسونو د دقیق ښودلو لپاره هم د لوحو او اندازو د ښودلو یوه پروسه پیل کړې ده چې له هرکلي سره مخ شوې ده. دا په ټوله کې یو ښه کار دی او د ښاري پراختیا په برخه کې کیدای شي د افغانستان په نورو ښارونو کې هم دا پروسه وغځول شي. اما دلته د ځینو نومونو ده، په ځینو لوحو کې هڅه شوې چې هغه نومونه پښتو ته هم وژباړل شي. مثلا کارتسي او کارتشار دوه نومونه دي، په همدې نامه مشهور دي. کیدای شي د لوحو ترمنځ ورسره درېیمه کارته او څلورمه کارته هم ولیکل شي. اما په عامو اذهانو کې بیا د دې پیدا کول او ادرس معلومول ګران دي چې وشي. مثلا ځینې دغسې دي چې کیدای شي هغه جذب شي. مثلا که زه وایم چې چراهي قنبر یا چراهي شهید، دا که په پښتو هم ولیکل شي ستونزه نه ده، موندل کیږي، ځکه چې څلور لارې یو عام نوم دی او یو څوک په اسانۍ سره پیدا کولی شي. اما په ځینو برخو کې چې نومونه بیخي ژباړل شوي وو، له دې سره هم باید موږ او تاسې حساسیت ته لمنې ونه وهو. هغه نومونه چې د خلکو په ژبه او فرهنګ او ذهنونو کې لا پخوا نه په طبیعي ډول موجود دي، ښه ده چې په همغه ډول پرېښودل شي. مثلا زه کیدای شي د شهرنو مثال ورکم. موږ معمولا په پښتو فارسي دواړو کې شهرنو وایو او دا یوه منل شوې خبره ده. اما که نوی ښار ورته وایو، کیدای شي بیا مو ذهن همغه خواته لاړ شي چې اوس پکې کابل ښار جوړیږي، یعنی د سبز برخه کې خپله که همدغه د سبز ته موږ ووایو چې زرغون کلی، دا بیا شاید نااشنا وي. نو ځکه ځینې نومونه او ځینې اصطلاحات که په همغه فرهنګي پخوانۍ بڼه چې د خلکو د معلوماتو یا د خلکو د ذهني ډیټابیس سره تړلي دي پرېښودل شي، ښه به وي. د لوحو په برخه کې یو بل نیک اقدام دا دی چې ځینو ځایونو کې انګلیسي مصطلحات یا فردي مصطلحات لیکل شوي دي. مثلا کیدای شي په یو ځای کې موږ تاسې د گرین رستورانت خبره یاد کړو چې هلته بیخي په انګلیسي اصطلاحاتو هم نه دي لیکل شوي، همدغه انګلیسي اصطلاحات یې رااخیستي په زموږ په تورو په ژبه باندې لیکلي دي چې دا واقعا نامناسب دي او په دغسې یوه ښار کې چې اکثره خلک یې نالوستي وي، په ګرانه دا جذبېږي او بدلېږي چې دا کیدای شي د فرهنګي او کلتوري یرغل یوه برخه وبولو چې په دې برخه کې کابل ښاروالي خپله هم د کلتوري چارو یو معینیت لري، همدغسې اطلاعات فرهنګ او نور ادارې دوی حق لري چې په دې برخه کې بدلونونه راولي او د دوی مالکانو ته دغه د تجارت او د کمپاین یا مارکیټینګ پر ځای
تر ډیره هغه د فرهنګ د ساتنې او د تهذیب او له فرهنګ سره د چلند درس ورښيي، ترڅو د راتلونکي لپاره یوازې تجارت ته ارزښت ورنه کړي، بلکې د فرهنګ د ساتنې لپاره هم د ښار د یوه وګړي په توګه مسؤلیت ترسره کړي، او په ځانګړي ډول لکه په پیل کې چې ما یاده کړه هغه خلک چې له کلو اطرافو نه راځي او دلته بیا ادرسونه او نومونه پیدا کوي، د دوی سره هم یوه مرسته وکړي. بله مهمه دا ده چې اوس خو د ټکنالوژۍ ژبه وخت او د ټکنالوژۍ ژبه کاریږي، خصوصا مصنوعي هوش منځته راغلی، دا ټول په ډیټابیزونو او ګوګل کې ثبتیږي. نو بیا که بهرانیان راځي یا نور خلک راځي او غواړي د ادرسونه پیدا کړي، خصوصا ترانسپورت برخه کې، د انتقالاتو برخه کې، د هغوی لپاره به هم یو معیاري ادرس ځای پر ځای شوی وي او په اسانۍ سره به موندلی شي او له کړاوونو به خلاص شي. ډیره مننه د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني چې د پوهاوي په دې پادکاسټ کې مو سره برخه واخیسته. همداراز د پوهاوي له درنو اوریدونکو هم مننه چې بحث یې تر پایه واورید. ډیره مننه له تاسو څخه هم.